ختیځ ته د پاکستاني سفیر ورتګ او غبرګونونه خپله شرم نه لري او که د طالبانو حکومت خپل حکومت ګڼي. آیا افغانستان د پاکستان لخوا اشغال شوی؟ دا چې د عصمت قانع او مجید قرار ترڅنګ نورو څه ویلي پاتې جزئیات په همدغه ویډیو کې راسره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. عصمت قانع لیکلي نه پوهیږم دا لنډی کچر د سفارتي آدابو په اصولو کې بې سواده دی که افغانستان ته د خپل هیواد له عینکو څخه د مستقل هیواد په سترګه نه ګوري. د یو هیواد ډیپلوماټیک مامور بیخي دا حق نه لري چې د مقیم هیواد د مسایلو او لانجو په هکله د بل هیواد بلې موسسې او تشکیلاتي ادارې له استازو سره خبرې وکړي. دا اوس څه شی شول؟ په ننګرهار کې د یونما له سیمه ییز ماموریت سره په افغاني قلمرو کې د بشري مرستو پر تنظیم خبرې کوي او خارجه وزارت ورته ګوري. د افغانستان د مستقل حیثیت غوښتنه حکم کوي چې دا پنجابی باید فوراً نامطلوب شخصیت اعلان شي او په 48 ساعتونو کې له افغانستانه وشړل شي، خو د افغاني غیرت به کوم طالب چارواکي وکړي. مجید قرار بیا لیکلي سړی د شوکاڼۍ کان ته ورغلی. پنجاب نن زموږ د قانونو مالک دی، تاسې یې دلته وګورئ. طالب استازی بیخي حضور نه لري. مکناټن په ولسوالیو کې په معدنونو ګرځي. میږه لیوه ته امانت ده. هغه یو څو ورځې د فیسبوک او رسنیو له ویرې یو څه بریک نیولی و، اوس دا دی بیا راوتلی دی. امیرالمؤمنین له ډاره د باندې نشي راوتلی. ټول مکناټن له جلال آباده تر هراته په موټر کې ګرځي. دا څنګه ازادي ده؟ سید خالد سادات لیکلي دا سړی کابل کې د پاکستان سفیر و. له حقوقي اړخه د نوموړي دنده تعلقي حالت او یا هم دنده یې د افغانستان د حقوقي شخصیت جمهوریت پر اختتام پای موندلی. دا سورلنډی اوس هیڅ قانوني مسولیت نه لري. په نړیواله کچه د طالبانو حکومت لا په بشپړه توګه د نړیوال حقوقي شخصیت تر بریده نه دی رسیدلی او افغانستان د نړیوال حقوقي شخصیت له بحران او خلا سره مخ دی. د دې فارمول په چوکاټ کې پاکستان سره د افغانستان اوسنۍ اړیکې ډیپلوماټیکې نه دي. نو کله چې ډیپلوماټیکې اړیکې ونه لرو نو بیا یې سفیر په څه معنا؟ له دې اخوا بیا د پنجابي بیا وزري کړي. هر ځای نیغ ناست وي او حتی افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازی سره هم د افغانستان په اړه ټونګه وهي. داسې نیغ ګرځي ته به وایي لکه وایسرا چې نازل شوي. افغانانو لپاره اوس مهال د دې سړي شتون له یو غیر مطلوب شخص پرته بله معنا نه لري. شتون او حرکتونه یې یوازې د پنجاب مداخلې وزرونه دي او بس. د افغان ژغورنې فکر هلته مړ شو چې د پاکستان ضد مظاهره ترتیبونکی ځوان عظیم الله اعظمي طالبانو بندي کړ او لا تر اوسه یې مړی او ژوندی ورک دی او په مقابل کې یو نیم غوړه مال او جاسوس پنجابی وایسرای ته په سر لونګۍ هم وتړي. دا وطن موږ په خپله بولو ته وړاندې کړی او دا مو شلم ځل دی چې پر پنجاب یې پلورو. که غواړو چې خپلواکي تمثیل کړو دا پنجابی باید له دې پاکې خاورې وشړئ. په همدې حال یو شمېر نورو بیا د پاکستاني سفیر دا کار غندلی او طالبانو ته د پیغور په ډول ویلي چې تاسو د خپلواکۍ دعوې کوئ خو حکومت مو پنجابیان په داسې بې شرمانه توګه اداره کوي. دا خو نه پښتونولي ده او نه هم افغاني غیرت. درنو کتونکو تاسو په دې اړه څه نظر ورکوئ؟ خپل نظر مو راسره د دغې موضوع پر بود په کمنټونو کې شریک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.